topic the comparison between respiration and photosynthesis है भाई comparison दे तो موازنه دي دوی لکه زوی او دواله کان پاسو ما زوی مې چې 100 قابل دی 100 قابل دی د خط سره خپل دی او د خط سره خپل دی نو دې دوی کمپیریزن موازنه یو زموږ سره ریسپیریشن او بل دی فوټوسینتھیسس یو ریسپیریشن پروسس دی بل فوټوسینتھیسس دی دا ډول پروسس چې دی ول د دې په منځ کې موازنه وکړي چې دا په کوم ځای کېږي دا په کوم ارګانیزم کې کېږي کوم لیوینګ ارګانیزم کې سټینګ کېږي څوک انرژي ورکوي څوک انرژي سټور کوي ٹھیک شو کہ کوئی بھی ریسپیریشن اور فوٹوسینتھیسس پر منس کی موازنہ کر لگا نا کہ سو پوائنٹس کی 1 2 3 4 5 6 پردیش کو خبر وزن بو ہے سی بھائی اول تو لکھ لے اکرز ان د دې خبره مطلب دا دی چې دا ریسپیریشن په کوم ځای کېږي او فوټوسینتھیسس په کوم ځای کېږي ځان بو ہے ور ریسپیریشن مته تاسو ویلو چې کله تاسو خوراک خورئ دا غیر اکسیجن میلاوي تاسو طاقت لرئ ٹھیک ده یس سر وس ریسپیریشن اکرز ان په کوم ځای کېږي all living things چې څونه ژوندي شونه دي دا غو ټول به جسم کې دا غو جسم وړو کې دی او دا غو جسم غټ دی په ټول لیوینګ ارګانیزم کې به دا ریسپیریشن پروسس کیږي او انرژي به ملایي ٹھیک شو بیا فوټوسینتھیسس اکرز ان فوټوسینتھیسس په کوم ځای کېږي all the green parts هغه بوټي چې دا کمی حصے شنی مطلب پاڼې یس نو هغه چې په کوم پروسس کېږي فوټوسینتھیسس ٹھیک شو دا زموږ سره یاد ساتي فوټوسینتھیسس زموږ سره صرف او صرف په بوټو کې کېږي او دا غیر علاوه یو څو بیکټیریا دي دا باندې ٹھیک ده بیا دویمه خبره ده وین اٹ اکرز د دې مطلب دا دی چې دا ریسپیریشن به کله کېږي د ریسپیریشن لاندې څه لیکلي آل د ټایم دا 24 غنټې کېږي 24 غنټې کېږي نو آل لیوینګ تھنگز په ټولو ژوندو په جسم کې 24 غنټې د ریسپیریشن روان دي ځکه انرژي پیدا کېږي کته دوی نه هم کېږي تو بس هر باسي تو کارونه کوي دا غره بار انرژي پکاره نو دا 24 غنټه سونا ژوندۍ سيزونه چي بیا د فوټوسینتھیسس ویني ټاکر فوټوسینتھیسس کوي کیږي ډے لایټ مطلب دا چې کله د ورځې د نور رڼا یي نو فوټوسینتھیسس مطلب کې ډے لایټ د ورځې رڼا کوي نو مله خبره مطلب دا شو چې شپې بدانه کیږي ځکه د شپې ځکه نه کیږي چې فوټوسینتھیسس د نور د رڼا په موجود کې بیا د ارګانیل انورډ د دې مطلب دا دی زموږ سره یو سیل دی په دې سیل کې دغه ارګانیلز دي لکه څنګه زموږ په جسم کې ارګان دي آزادي دغه شان په دې سیل کې ارګانیلز دي نو ریسپیریشن ارګانیلز انورډ ریسپیریشن چې کله کېږي دا په کم ارګانیل کې کېږي کم یو دی مایټوکانډریا لیوینګ تھنگز چې شونه یي دغه په سیلونو کې چې کم مایټوکانډریا دا په هغه کې ٹھیک شو بیا زموږ سره فوټوسینتھیسس ارګان انورډ فوټوسینتھیسس په کوم ارګان کې کم چې زموږ سره پلانټ سیل دی د پلانټ سیل کې دنه یو ارګانیل له هغه ته سوې کلوروپلاست ها بیا زموږ سره ریاکټنټس مطلب دا دی چې کله ریسپیریشن پروسس کیږي نو کم سيزونه به ملاوي ځکه چې ریسپیریشن کې ریاکشن کیږي نو کم سيزونه به ول سره ملاويږي نو ما تاسو ته ویلي ګلوکوز خوراک او بل څه شي اکسیجن فوټوسینتھیسس ریاکټنټس چې کله فوټوسینتھیسس کیږي په بوټي کې وسه ملاويږي کاربن ډای اکساید د هوا نه لري او اوبه کوم څه لري H2O فارمولا د واټر نو باندې کې کاربن ډای اکساید او څه ملاويږي واټر ٹھیک شو بیا ریسپیریشن په باره کې د پروډکټس د دې خبرې مطلب دا دی چې څه وایي ریسپیریشن مکرې کېږي چې کله ګلوکوز او اکسیجن میلاو شي دا دواړه میلاو شي نو دا به موږ په بدل کې چې سره کوي هغه ته ویل کېږي پروډکټس ٹھیک ده لکه ګلوکوز او اکسیجن په سیل کې نه میلاو شو په ریسپیریشن کې نو په بدل کې به موږ سره کې کاربن ډای اکساید او بل څه واټر وجه ساده موږ اکسیجن نه غواړو خو موږ به جسم کې اکسیجن کاربن ډای اکساید څنګه پیدا کېږي چې کله هرې بخلیه ته ګلوکوز او د اکسیجن ورسي نو اکسیجن چې دا زموږ سره ګیس ته د بدی سیل کې استعمال شو ٹھیک شو نو دا اکسیجن دې سیل واغسو خو بدل کې بل ګیس راکې نه او زموږ سره چې کاربن ډای اکساید دا په بدل کې داسې پیدا کیږي ٹھیک شو چې کله په فوټوسینتھیسس کې کاربن ډای اکساید او H2O میلاو شي په پاڼو کې نو په بدل کې به موږ لراکې ګلوکوز او اکسیجن چې وایي دا ریسپیریشن او فوټوسینتھیسس پروسس دی ول وټره په دې کې ګلوکوز او اکسیجن میلاوي کې سره کې کاربن ډای اکساید او څه واټر ٹھیک شو پر ریسپیریشن کې زموږ سره کوم پروډکټس یا کاربن ډای اکساید یو څه دی واټر او سب ملاويږي دا پروډکټس سره په فوټوسینتھیسس کې پروډکټس دي ګلوکوز او اکسیجن اوس دې د څه کې دا یو بل وټه دی
چې ریسپیریشن الټه کې فوټوسنتھسس دی چې فوټوسنتھسس الټه کې ریسپیریشن پس پوښ ها بیا زموږ سره انرژي لینک مطلب دا دی چې کوم زموږ سره ریسپیریشن دی هغه انرژي پیدا کوي انرژي وسنګ پیدا کوي د ګلوکوز او اکسیجن سیل د لاړو انرژي سیل لور کړه نو ریلیز دی ته وایي چې یو سیس پرې خودا د دې سیل انرژي ورکړه ٹھیک شو خو چې کوم زموږ سره فوټوسنتھسس دی هغه انرژي سٹور کوي او دغه انرژي به موږ د څه په شکل لاګي د خوراک د خوراک خوراکل هغه انرژي سٹور کوي د نور رڼا کې ولګي کاربن ډای اکساید سٹور ملاو شي انرژي سٹور کی هغه انرژي به موږ د خوراک په شکل باندې کوي ٹھیک شو دا د ریسپیریشن او فوټوسنتھسس په واسطه موازنه ده چې دا پټرولیم کې هغه سره په وډ کې دا هارټینګ کې دا صرف د ورځې کې دا په مایټوکانډریا کې دا په کلوروپلاست کې دله ګلوکوز او اکسیجن ضرورت ده دله کاربن ډای اکساید او H2O ضرورت ده دله کاربن ډای اکساید H2O ضرورت ده او دلته کې د ګلوکوز او اکسیجن چې دا پیدا کوي د انرژي پریدي او د انرژي سٹور کوي پس پوښوي دا چپټر چې ختم شو به یو ډایګرام ان شاء الله